زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر او داسې پیغمبر چې کوم شان د خدای ورکړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو تمام پیریان او دیوان د تابع کړي د تخت په هوات بو استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کول او د پاسه سوره بد څه شي څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابع دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان دا د شان یو ورځ د یو مارغه خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وای مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره داسې سړی غونډه د دې هدهد ځای خالیو چې تخت کې خو هدهد مارغه او غوښتو چې ته چرته غایب وې د دې سړی نه ونیو او داسې دیچګای ورکا امارغه ورته څه وایي چې او سلیمان دا غورز نه ویریږي چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغ ورځ ورته پیش وي لکه زه چې نن تا ته پیش ما زه دې د ویښتو نه نیولې زړه دې راته وران کړو یو داسې ورځ به راشي چې ته به م خدای ته پیشې سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه معافي وغوښته چې ما معاف کړه په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی ورته او سلیمان د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته پې خبر نه تا ته پته نشته کوم ځای وی شهر سبا نه رالم دغه خار بادشاه چې ده نو هغه ښځه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري قرآن کې راځي ولها عرش عظیم و یو عظیم تخت ناست دی دا غی لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې ته خدای وایي سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې ها خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو خط ورته دي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایي نه کوي
او نه زور ازمایي کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتوني مسلمین، راشه او مسلمان شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټوکی نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی چې د خدای هدایت نه. خط بوری څوک نه ډاک سسټم شته، نه هغه ډیلکس سسټم شته، هیڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو، هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوتلو. شهر سبا ته چې لاړو، کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو، په سینه یې ورته غلی غوندې کېږو. مارغه وه بیا په دغه کې ناست دی، روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو، هدهد لاړو، کارو شو. فوراً خپله کابینه راوغوښته، جرنیلان چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام د طرف نه، څنګه چلو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي چې جنګ کوو. هغې ویل نه، جنګ نه کوو، دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو، تحفه ورلیږو ډالۍ. که بادشاهی نو په تحفې او ډالۍ به چپ شي، بس غلی به شي. او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک، تحفې او ډالۍ بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړه. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کینی، پرېږدم دی نه. چې تحفې او ډالۍ واپس رالی، بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی. انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي، دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه پخپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړ. راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ته څه وویل؟ ورته ویلي چې قالت رب انی ظلمت نفسی
رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی، اے خدایا ما دمر موده چې د غیر الله عبادت کړي ہو نو پزان میں ظلم کړي ہو، تا نه بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړي. خزه دیته وي اس اسلمتو اسلام روڑم مع سلیمان و سلیمان علیہ السلام باندی، لیکن للہ رب العالمین دا اسلام پا سلیمان دا یری نراوڑم، خدا تا دا پارے روڑم. یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو، نه دا اسلام تا د پاره. بله یو خبر اخر کې واورئ، د دنیا د مفادو د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچهي شته که نه په اسلام کې. د ښځې باچهي ولې وایي بلقیس باچا نه وس، نو هلته خو ته مولانا صاحب او خلدیم چالاکه ده او کړتیم ډېرې درځي. خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه؟ بلقیس خو بادشاه نه وه، بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړه او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارس قربان کړو، ایمان یې راوړ. بلقیس خو بادشاه نه وه. کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبي کول. دا هدهد مرغه چې څه وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته، او دا لین سیټ شو بالکل، نو هدهد مرغو سلیمان علیہ السلام ته چې زه ستا د ټول حکومت ته دعوت کوم. نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول. ویلاوج ویل کم ځای کې کې؟ ویل د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمائل چل کر راځي نن د هدهد دعوت ته. سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ ونیو. ملخ پیژنئ؟ ملخ ونیو او هغه د سمندر تر وغورځولو. ویلی جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا ښوروا ده. نو د قوم ته دې ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا وڅکئ. ان فاتک اللحم فاشرب المرقه، که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا وڅکئ. سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض داو چې خوشطبي به د انبیاو په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي چې ملخ حلال دی، دا یاد لرئ.
چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي، یو مه او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته. مه چې اوبو نه راوباسي څوک حلالوي نه، خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی، خوراک جایز. دغسې ملخ هم اوس دا ولي بیا حلالولو دواړه جایز دي؟ نو دا بیا چانه پوښتنه وکړه. دا ونې دي. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې دا ونې چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته. په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته. څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي، داسې د جماداتو په منځ کې ښځه او نر وي. ما ته وګورئ، دا ونې دي ونې. که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي، نو د سړي ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کی او د ښځې بوټي څانګوله یوسي. تاسو خیال راکړئ، هوا د نر بوټي ماده اوچته کی او د ښځې بوټي څانګې له یوسي. نو ښځه بوټه چې ده د هغې مادې په وجه هغه بلار بشي، چې هغه بلار بشي نو بیوي ونیسي او پاڼې ونیسي او کولاوېدل شروع شي. دغسې جنسي تعلقات چې دی په دې کاڼو کې دا هوا، لکه تاسو خیال وکړئ قرآن کې راځي د سلیمان علیه السلام تخت په لاره روان، نو د میګو کې خپل حکومت دی. میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دی هغې حکم وکړو چې ټول میګي سورو ته ننوځئ. د سلیمان تخت روان دی، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، اسنه چې د هغه فوج تاسو پایمال نه کی چرته. نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ اوچته کړه او یو وړاو د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم وکړو میګو ته. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېږدئ. تخت یې کېښود، د میګو بادشاہ یې راوغوښتو، ویل زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو. اوس د میګو بادشاہ وکړه، که د میګي بادشاہ هم نو عقل ته یې وګوره. ورته وایي چې صاحب ما دې دپاره حکم نه دی کړی چې سلیمان تاسو پایمال نه کړي، ما د دې وجې حکم کړی و چې د سلیمان تخت روان دی، اسې نه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشه شئ چېرته د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. بادشاہان چې نو خدای ولا عقل هم ورکړي، میګی دی. او سلیمان علیه السلام ته داسې جواب ورکړي چې نه جی ما د دې وجې نه وویلي چې تاسو پایمال نشئ، ما د دې وجې وی چې د تخت په تماشه به شئ او د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. قوم له مې ځکه ووایي چې سوړو ته ننوځئ. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې بادشاہان د زمانه د عقل منباوي. بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو ته لاندې جنگي او ور یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج
د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کو ورسره په ورزو بلقیس خزاوه او بادشاہ او عقل پکې هغه نه اول به توفه او ډالای ورلیږو که بادشاہي په توفه به راضي شي نو چپ بشي که پیغمبري په توفه به نه راضي کیږي بغیر د اسلام نه او جنگ ابتدا نه دی کول پکار نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کون کې د عالم دی نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبات سکو زما انجام به سبالت صحیح دا اچا ته پته نشي په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي اسباب د کلمو بنه جوړه دم امیدم سودا پکې وما تدری نفس بأي ارض تموت الله فرمایي چې اس نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زه به چرته مړ کېږم ما نه بسا کم ځای وځي هیڅ چاته دا پته تاسو ته بادشاہانو د زمانه ته هیڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم ته او یو بوډا سړی پکې ناس اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا ډېر کته دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی ودا د مرګ ملائکه ده ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده د خدای خاطر وکړه دا د کته می خوښ نه دي ما لډه روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل زه ته بوزا دا واقعا اوس کېږي په شام کې سلیمان علیہ السلام باد ته حکم کو دا بوډای روچت کو د شام نه هندوستان ته راو اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولی دا سکته وی د وجه د ډېر تعجب نه د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای ښودلی دی 15 منټه نو تعجب نے کولو چې پروردگارا تو 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسه خوای سلیمانا د خدای وعده رښتیا دي ورپسې لړا شو او د هندوستان پزمکه د بوډا نه ساقه بس کړه نو ما تدری نفس بأي ارض تموت اس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمکه ملاقات شد اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دی یو سړی ورتل چې په دې مې پوهیږي چې زه به څه نمرما ورتل تا به مار خوري او دا غې نه به تمري مار به مې خوري وي دا خو اسانه خبره یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته د کم ځای نه راځي اوس مار خو پس مکه ګرځي یا سړو مړو کې پاس برج ته به مار څنګه راځي د وخت چې پورا شو کټ کې پروت ته او ټپوس په پنجو کې مار رانی ولې دی چې راوړو پیراوای کټ کې او خړو ان لله و انا قرآن راغه اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اینما تکونوا یدرککم الموت چرته کې چې ای تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي
دا مرګ در پسې ګرځي داسې. نو چرته چې دی به د بیا مومي پې ورک به نه شي. ولو کنتم فی بروج مشیده، بروج جمع د برج ده، اگر کئی پا آغا برجونو محکم و لوڑو کے التبم د مرگ نخلاص. دعوتا صلاح پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہمتا صلاح ددی دکان نا ترلا سکیدیشی او خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. نو عرض میں داو جی چیس نفس پا دے قادر نہ دے چی زما مرگ با پا کمزے کی دے سڑی تا دا پتا نو چی برچ کی بم پا کٹ کے زپروتے موزب مرش. علماء لکی چی یو بادشاہو داغ یو زورو نجونیانو ورتوی چې ستا دا زوی چې دی دا بزمره خوري او دا غینه بده مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوی، کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به د زمره خوري او دا غینه بده مړ کی. ډېره موده بادشاہ خو اول واده نو کولو زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دے زوان شوه دے رکی خیالو کو چی واده ورطا کوما او دا دا بادشاہ ټول طاقت با پاغا بنگلا او دروم چی پا کما بنگلا کی دا دا ناوی او دی زمره برازی پا کما توپی بو لگو توپا کی بئی لوی قوت بتی گیر چاپیر واده تیار شو، واده شو، ډوله رااله کم بنگله کې چې ناوې او زلمې دي غیر چاپیر تینا فوج ولاړ دی او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناست چې زمره برازي په کما دا ناوې دې زلمی ته وایي چې اوس یو د الوا پلیټ راغی ناوې او زلمی ته ناوی ورتوی چې دا ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به خوري او د هغې نه به دی مړ کي. نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج غیر چاپیر ودرولی چې زمری را نه شي. نو دا ناوی ورتوی چې ما دا زمری اډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی. نو بیا لږ تیلی راواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ کو چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوی ته وی چې زمری داسې دی په هغه زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډي و مړ چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پرو سچلوش ناوی ورتل داسې چل تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته علیه الصلاة والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه دی د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي او څوک ورته راغی چې صاحب او بر او خطی او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په
راز و نیاز کې اخته یم چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام زما مال چې دی دام د خدای و او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما نو خو چې د چا مالو هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووام علما وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکړي چې جی استا ګډې زرګونه ګډې او چیلې او مال حال اغار څو بویو ښا دا چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چایم هغه تناسته زئی بل ورځ شو د ایوب علیه السلام اته زامن او په اتو ورو زامنو یې کوټه وغورځېده او اتو واړه تلاندې شو مړ شو بیا راغی چې ایوبه کوټه را پریوتې ده او اتو واړه زامن دې تلاندې دي ایوب علیہ السلام وی چې خاطو والا کوټی لاندې دی وی چې آو وی الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دیم خلاص کړ تیار خخم دی زامن دی او زامن دی مړ دی وی زما زامن ندی دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اخته ما او هغه به پرېدم او زامنو پسې به منډې وام اصل هم لږ سوچ وکړي چې دا لا څنګه ایمانو دا لا څنګه ذهنیتو دا لا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا مونږ به دسو قرآن ته به ولاړې د شپې حافظ پسې او आवाज بوشي چاله زوی د چا په لخت اوالو ویني کو کله قرآن په ځای پرې نه کو او پسې منډه وینه کړه مونږ به داسې هغه اسې وای ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه خو حیران یم چې مونږ بني آدم یو یا مونږ کې د انسانیت بوم خدای قسم که انسانانم دغو که بني آدم دغو او کدا الله مقبول بندگانم دغو دین زیاد لو امتحان او لو ابتلاء عزیزانو بلد سکے دیشی چې د زامنو غوندې او اته زامن او اته واړه کوټه پې راوغورځېده او تلاندې شو او شیطان ته وایي چې ستا خپل کار کوه د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې ته حایل نشې واقع کړې ستا څه خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې دی هغه کټ کی نه نشي عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې
چې یا الله دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر و فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یره ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې 18 کاله بیمار 18 کاله بعضې واعظانو نه به تاسو اورېدلي چې ایوب علیہ السلام داسې بیمارو چې بدن کې چینجی شوي خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي د پیغمبر ډېر پاک بدن وي او په ژوند هغې کې چینجي کېدل چې دي دا خبرې ټول اسرائیلیات او واعظانه ډک وسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقینی وو او داسې بیمار وو چې 18 کاله کې صرف د ده په سرمن کې اډو کې تاو غوښه پکې نه وه او د غربت دا حالو د غریبای چې د دې بیبي با د ورځې مزدورای لتلا ما خام به چاغه پیسې راوړې نو پاغه پیسو به پنیمو پیسو خاون له پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې د الله په نامه د سر صدقه ورکړه خزه به مزدوری کوله نیمه پیسو به د پریزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د سر صدقه ورکړه صدقه ډېر اوچت شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه افت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت دا غېده بچ ساتي عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه علما لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وایي چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دی کده دا بدن جوړ نه وي د دې یره ستا عبادت کوي چې زما د بدن کې خدای پاک څخه نقص وانه چي نو مرض پر راغی بیماری پر راغلو 18 کاله بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دے خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چڅکه تمام بدن
داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وایي. د عبادت دا عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو، نیمه شپه قدر به خوبم کول، او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې اخته و، ټوله شپه. دنیا ته وښوده او خدای تم په دې پوهې چې مرض داوم د خدای د طرفه، تکلیف داوم د خدای د طرفه. نو چې هر کله خدای زه محبوب ګڼم نو د محبوب د طرفه هر څه چې وي بیا به زه دا وایم چې هر کې ازیار مې رسد نیکوست. خدای چې ستا د لاسه دي دا هر څه نیک. رحمان بابا وایي که نه چې ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، کم زهر وی په زخم کا ملهم وی. او چې ستا د لاسه ای که په بدن میں او په زخم راته زهر مو لګې نو زه به دام نافیه ګڼم. ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، کم زهر وی په زخم کا ملهم وی. زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے، کنسکور میں پجن لبانو جام دا جموی. رحمان ستا پا مخمیل دے خدا خبر دے، رحمان ستا پا مخمیل دے خدا خبر دے، کپدی کی بہی چرے زیات و کم ہوئی. عرض داو چې تکلیفات ټول من جانب الله وي نو ته به د تکلیف په وخت کې وایې چې الحمدلله. او داسې به نه وی چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، ځان هغه ساعت له خدایه مرور کړي. په دې پوه شوئ چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، ځان هغه ساعت له خدایه مرور کړي. زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبه دی ونیسي یا درته ټي بي ولګي نو ځان د خدای نه مراور کی. نه د مینې تقاضا ده چې ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، کم زهر وی په زخم کا ملهم وی. د مینې تقاضا ده. نو عرض میں داو چې د ایوب علیہ السلام وہ عاشق صادق یا بنی میں شپے پر عبادتو پہ جوڑوالی او یا بٹول شپہ لگیا. اتلس کال پس اللہ تے التجا کئی او التجا سے کئی اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللہ تا التجا گئی چھے پروردگار شیطان مال دیر تکلیف را رسی. شیطان راتا وسوسے اچھی
قسمه قسم ایزاګان را رسي او تکلیفونه خو ورته رسولي خدای پاک، لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چه ده دا د ایوب علیہ السلام ضمیر نه گواره کولو چې زه به معشوقې ته څنګه وایم چې ستا د لاسه ما ته تکلیف را رسي. نو دا به څوک یا دا مونږه کولی شو دا مولیان یا میاګان یا پیران زوی دې نه جوړه دی ملا صاحب راو چې زوی بنا جوړه دا ولې هم بس خدای کار دی نو خدای رانی ولیونو داسې وایي که نه بزرگ جمیل صاحب زوی دې نه جوړه دی بس خدای رانی ولیونو توبه می دی خود څه به ووایو داسې وایي که او چې تا دا وایي چې خدای رانی ولیونو توبه می دی خود څه به وایي دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای اخکاری نه نو څه به ووایم مکني چې د مړی نه وي نیولې تاسو خیال لرئ ایمان بد ایوب پیدا کې چې اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے اللہ شیطان ما ته ایذار را رسی شیطان ما ته تکلیف را رسی عذاب را رسی خدای ته ونه چې الله دا تارا سره کوي شیطان کوي دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری 13 کاله و مجیب و غریب خزه مزدوری کوله مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړې نو په نیمو پیسو به دته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي یو ورځ په څه خبره ته خپه شو دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہمتا صلا جدید دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کیسٹیں نو قسم ورته وخورو چې زه جوړ شم نو سل درې به دې وهم عزیزان دا د ښځې عالم او دا د عالم ښځه مزدوري او دله پریزانه جوړوه او د جبه زړه چې دی د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه مه جوړوه د چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایذار رسوي نو اللہ جبریل علیہ السلام تو فرمائل کہ ورشا او ورتوا چې خپپ ازمکا ہوا او چته دې چرته شو جبریل رو چت کړو چې دا سه روان کو الخپا ہوا پزمکا چې خپا والا نو د خپل لاندې یو بهترین چینه را وتا الله وی جبریل علیہ السلام ته چې په دې چینه وبو کې دل غوپا ورکا دے پاگا اوبو کے ور ڈوب کو چو ڈوبی کو راوی وستو علماء لکی چے ایوب علیہ السلام دا سے ہو چے تابوی چے دے خو پٹول عمر کے چرے بیمار شوے نہ دے ادا 13 کالو بیمار ناستے جبریلم ناستے ہو دیم ناستے ہو خبری کئی خزے مزدورے تتلیوہ اور آلا جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي څه ګوره وې دې کټ کې زمان بیمار پروت اوس ا بیبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا دی جوړ شوی دی او ناس دی جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې او بیبي کستاو دا بیمار سترګې په خپلو کې مخامخ شنو یو بل بو پیژنئ ایوب علیہ السلام سر اوچت کو
چې بیبي ورته داسې وکړه فوراً په سجده پریوته او د خدای لاک لاک شکریه ادا چې الله دا 13 کالو بیمار د سترګو پرات کې خدای تا ما ته بیا یو او دا الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وي دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي وإنا إليه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاسو طرف دی زکه راضی رضا علی القضاء دائما رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړی ده په دې راضي کېدل دائما او د دې شکایت کول دا د بیمانه او د دې دینه علامه پلار دې مړ شو الحمدلله زوی دې مړ شو الحمدلله خزا دې مړ شو الحمدلله لور دې مړ شو الحمدلله ستازن کدن شو الحمدلله لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلک نو 13 کال بعد او د دې حوالی بعد هغه ګډي او چيله چې څومره وبو وړي داغه نه یو په لفظات الله پاک ولا نور ورکړ هغه ټول ځامنې چې د کوټې لاندې شویو او مړو نو الله هغه ټول ځامن مړو ورته بیا را ژوندي کړ یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شو نو زما عزیزانو دا الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضی شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبيعي طور کمزوري یو موږ داغه امتحان تاب نه لرو امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدله روزي نیس الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاوند روزه کړه ما خام له روزمات برابر څخو یو څو قجوري او دور بشو روټای و نو دور روټای او دوی دو کسو دور روزوا ان درو جماعتي ټیم ده او دروازه کې आवाज وشو چې دا الله په نامه حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مون خو د یو ورځې روزنی ولې دا او دا د دوه ورځو نهار دی راځه چې دا روټۍ دی لور نا تیار جوړ کړه ما خامه هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورک د دې روزم او شپم نهار شو سبا له بیا روزه سبا شپه له بیا حضرت علی سم مزدوری کړي او صدور بشو روټای کجوري او ستوان بیا دروازه کې اند ما خام پټیم کې आवाज وشو حضرت علی فاطمه ته وکړه او هو مونږ خو د دوه ورځې نه هریو دا د دریو دي نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات ته اما خامه بیا اوچت کو غبار ملنګانو له ور چې سباله بیا ما خام تیارې او چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسایو د سلورو ورځو نه هریو حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي
مونږ د درې ورځو نهر یو اول حق د دوی دی ورې وړه وغي دی ور قرآن راغی اسو هم خپه نشئ خدای پر راسته که نه مولا توب شتا نه بزرگی شتا نه میا توب شتا گالم راغی کی نه خلوتونه شته دی نه دا ټول د اختر ښایسته دي لواړی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅوي تاسو خیال راغی کی مسلمانی دا شی دی چې دا زه درته وایم لګیم دا به زه وکړم زما نیکه چې د قبر نه روزي والله کې ایمان توبه استغفار قرآن راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منل او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه ځکه چې دوی یې د دا ورځ نه چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي او بیا ملنګانو ته وایي څه چاله چې روټه ورکوله ای ته وایي څه هغوی ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد